افغانستان او افغانانو ته دوه د خوشحالۍ او پرمختګ خبرونه دا چې څه دي هیله دا ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. لومړی خبر، افغانستان د ریل پټلۍ له لارې چابهار بندر سره وصلېږي. له چابهار بندر سره د ریل پټلۍ له لارې د افغانستان د نښلېدو هڅې چټکې شوې دي. د ایران د ښار جوړونې مرستیال وزیر خیرالله خادمي د سې شنبې په ورځ جولای په اوومه نیټه د دغې لارې د پروژې د افتتاح پر مهال وویل چې دا لاره به د ایران د چابهار بندر له لارې افغانستان او بیا منځنۍ اسیا سره ونښلوي. د ایران حکومت وایي د اورګاډي دا پټلۍ ټول ټال 628 کیلومتره دی چې د چابهار بندر، زاهدان او مشهد څخه به را تیریږي. د ایران دولتي اژانس ایرنا د ښاغلي خادمي له قوله لیکلي دي چې دا د سیمې د ترانزیت او تجارت د پراختیا لپاره یو ښه پیل دی. هغه وویل چې دا د ایران د اورګاډي د پټلۍ یوه تر ټولو اوږده پروژه ده چې په خبره یې د اقتصادي بندیزونو سره به پلي هم شي. هغه وویل چې د دغې پروژې د 1.5 کیلومتره پټلۍ په جوړولو سره کار به د روان هجري شمسي کال تر پایه پورې ختم شي. دوهم خبر، د هلمند د انګورو حاصلات ډیر شوي دي. د انګورو د فصل پر رسیدو سره د هلمند د کرنې ریاست خبر ورکړی چې دغه ولایت کې به سږ کال د انګورو حاصلات د تیر کال په پرتله ډیر وي. د هلمند د کرنې رئیس زلمی الکو وایي تمه ده چې سږ کال به د هلمند د انګورو له بڼونو څخه باندې 90,000 ټنه حاصلات ترلاسه شي. د هلمند د کرنې رئیس زلمی الکو وایي چې دا مهال په 6,910 هکټاره ځمکه کې د انګورو تاکونه او باغونه شته او هڅه کوي چې دا شمیره زیاته کړي.